15 هغه پوښتنې چې ساينس یې تر اوسه ځواب نشي ویلی. ساينس ټولو پوښتنو ته ځوابونه نه لري، البته د ځینو پوښتنو داسې ځواب وایي چې باور پرې کولی شئ. دا چې کومې پوښتنې دي چې ساينس یې په ځواب ویلو کې پاتې راغلی، دا هر څه په همدې ویډیو کې کتلی شئ. د افضل کلیک یوټیوب چینل درنو مینوالو، په سلامونو درته ښه راغلاست وایم. که چیرې غواړئ دا ورته نورې ویډیوګانې زموږ پر یوټیوب چینل تماشا کړئ، د دې لپاره د افضل کلیک یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او که مو ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک او د نورو دوستانو سره شریکه کړئ. ساينس ټولو پوښتنو ته ځوابونه نه لري، البته د ځینو پوښتنو داسې ځواب وایي چې باور پرې کولی شئ. البته ساينس دا هم نه وایي چې یو مسلې ته یې کوټلی ځواب موندلی. ساينسي څېړنې او نظریې دا هغه څه پر بنسټ ځوابونه دي چې تر دې مهاله پرې موږ پوهیږو. د دې امکان شته چې کلونو وروسته انسان په نورو پټو رازونو پوه شي او ډېرې اوسنۍ ساينسي څېړنې باطلې شي. البته دین بیا د ډېرو مسلو په اړه پاخه او کوټلي ځوابونه لري، خو دلته موږ پر 15 داسې مسلو خبرې کوو چې ساينس ورته لا په کوټلي ځواب موندنه کې پاتې راغلی. آیا ځمکه د شمسي نظام یوازینۍ سیاره ده چې ژوند پکې شته؟ آیا موږ یوازې یو؟ دې ته په کتو چې د ستر خالق خلق کړي کائنات ډېر پراخ دي، له شمېر وتلي فضایي اجرام او بې شمېره شمسي نظامونه وجود لري. دا څرګندېږي چې موږ یوازې نه یو او ښایي لرې او نږدې په دې فضایي اجرامو او شمسي نظامونو کې د ژوند نورې بڼې هم واوسي. خو تر دې مهاله د پرله پسې هڅو سربیره انسان تر ځمکې اخوا په کومه بله سیاره کې د ژوند څرک نه دی لګولی. تر اوسه ساينس دقیق نه پوهیږي چې موږ په سیارو کې یوازې ژوند کوو که نه بل چیرې هم ژوند او ذکاوت بڼې شته. درمل ډوله څیزونه څنګه اغیز کوي؟ ډېر کله ځینې ناروغانو ته داسې درمل ورکول کیږي چې مشخص کیمیايي مواد نه لري، خو بیا هم اغیز کوي. ولې او څنګه؟ د بیلګې په توګه د درد لپاره ځینې کارول شوي درمل چې اغیز کړی وروسته معلومه شوه چې اصلا درد وژونکي درمل نه وو. ښایي د ناروغانو دردونه او ناروغۍ ذهني او عصبي تړاوونه ولري، او یا دا چې د درملو سره د انسان په ذهن کې د رغېدو هیله پیدا کوي او دا هیله د وجود خپل کیمیاوي مواد د رغښت لپاره په فعالیت راولي. هر څه چې دي، خو تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې ولې درمل ډوله څیزونه اغیز کوي. انسانان ولې خوب ویني؟ موږ ولې ښه او خراب خوبونه وینو؟ ولې موږ ځینې یاد او ځینې هیر وي؟ ساينس تر اوسه دې پوښتنې ته کوم ځواب نه دی موندلی. که څه هم ځینې ساينسي څېړنې وړاندیز کوي چې ښایي انسان ځکه خوبونه ویني چې مغز یې معلومات خوندي کړي، ارام اوسي او اندېښنې تصفیه کړي. خو دا یوازې اټکلي څېړنې دي او تر اوسه ساينس په دې اړه چې انسان ولې خوب ویني کوټلی او په تجربه ثابت ځواب نه لري. له فضایي تورو سوریو یعنی بلاک هولز اخوا څه دي؟ بلاک هولز یا فضایي تورې سوړې په خلا کې د اوبو ګردابونو ته ورته له انرژۍ ډکې راښکونکي دي. دې ته چې هر څه نږدې ورځي پکې ورکېږي، فضایي اجسام او سیارې په خپل وجود کې ورکوي. خو دا چې دا هر څه چیرې ځي تر اوسه پورې ساينس په اړه هیڅ پته نه ده لګولې. په دې برخه کې ساينس پوهان نه دي توانېدلي چې د البرت انشټاین د نسبیت د تیورۍ او د کوانتوم فزیک ترمنځ تړاو ومومي. د انشټاین په خبره فضایي تورې سوړې بالاخره په خپل ذات کې رانړیږي، خو د کوانټوم فزیک پر بنسټ د داسې څیزونو موجودیت ممکن نه دی. د ساينس د تیوریو ترمنځ دا توپیر ښیي چې موږ تر اوسه هغه وسایل او مفاهیم نه لرو چې د فضایي تورو سوریو په اړه یې په بله خوا کې څه دي پوه شو. جاذبات څنګه کار کوي؟ ځمکه د شمسي نظام د یوې سیارې په توګه د جاذبې قوه لري چې پر بنسټ یې پر دې کورې اوسنۍ بڼه او پرې د موجوداتو شتون ممکن شوی دی. موږ په دې پوهیږو چې په فضایي سیارو او اجسامو کې څومره چې یو شی غټ وي هغومره خپل مدار ته زیات شیان راکاږي، خو دا ولې په دې اړه تر اوسه کوم ځواب نشته. په داسې حال کې چې قوه جاذبې مختلفه ده، دا روښانه نه ده چې څه شی اتومونه له یو بل سره یو ځای ساتي. په اصل کې جاذبات څه شی دی؟ په فزیک کې د جاذبې په اړه شته ناپوهي د فضایي تورو سوریو په مشکل کې هم رول لري.